نفلی عبادتونو که سړی ونکي نو د الله قرض یې په غاړه بند نه پاتې کېږي، خو فایده ډېره زیاته ده. او مثال یې داسې دی لکه یو مزدور چې ته په دیاړی ونیسې چې لکه 200 روپۍ به در کوم سار د 8 بجو نه د مازدیګر د 4 بجو پورې به کار را لکې 8 ګنټې، نو دا 8 ګنټې د ده په ذمه ستا قرض دی، دا به خامخا کوي ځکه 200 روپۍ ورکې. خو که دا مزدور د 8 بجو په ځای په 9 بجې راشي او د 4 په ځای په 15 په 6 بجې ډیوټي وکړي او ډېر په مینه درله کار وکړي، نو سړی ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ دا 8 ګنټو په مزدورۍ دونه نه خوشحالېږي، اخواسم په هغه لازمه ده لکه دا مزدور چې ولا په اخلاص کار وکړي او یو غنټه نیمه غنټه مخکې او یو غنټه نیمه غنټه وروستو بس کي، په دې مالک ډېر خوشحالېږي. وی دا په زما د طرف نه لازم نو، خو ما سره مینه ده، ما سره محبت دی، نو ستړی دی او بیا ما له ځان کړی. دقه مثال رونو د نفلي عبادت ته چې سړی نفل عبادت کوي نو الله هم دقسې وی چې هغه فرض خو اسم په ذمه لازمو، خامخا به کول کې نه کول غاړه بنده ده، خو چې دا دې نفل منځ کوي د فرضو نه علاوه دا 2 رکعاته مخکې او وروستو او یا د شپې پاسې او ماله تهجد کوي، الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي چې د هغه فرضو نه زیاتي ماله کار کوي، ما ته عبادت کوي، ما سره مینه ده، زه خوښ یم. نورونو په الله په دې ډېر زیات خوشحالېږي. نو نفل دقه مثال لري لکه مزدور چې مالک له د خپل ټیم نه زیات کار وکړي، تا اندازه ولګوه څونه پې خوشحالېږي. دقه رنګې الله په نفلو او په سنتو ډېر زیات خوشحالېږي چې ګوره ما سره مینه ده که نه، هغه چې کم پې پوري دی خو کوي، خو نورم ځان کړی، نورم ما خوشحالی. بل حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ د چا فرض کم شي الله به دا سنت او نفل ولا پکې حسابوي، نو دی بله فایده شوه. خو په نفلي عباداتو کې رونو بیا د شپې عبادت او تهجد ډېر بهترین عبادت دی. قرآن شریف کې الله فرمایي والذین جاهدوا فینا، چې څوک زمونږ په لار کې زما د رضا دپاره ځان وکړی او محنتو کې مشقتو کې، نو لنهدینهم سبلنا، د دړه کې به زه د خپلې مینې او د هدایت نورې لارې واچوم. نورې لارې به ورته وښیم، بندې لارې به ورته پرانیزم، بندې لارې به ورته کولو کم، ړه به وله په نور او په مینه نور روښانه کم. والله مع المحسن څنګه دی الله تعالی د محسنانو دا خلق چې دا د خپل وس نه زیات عبادت کوي، پوره مجاهده کوي، پوره کوشش کوي، دته محسن وی، الله وی د ده ملګری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره څومره جلیل القدر پیغمبر دی، په ټولو پیغمبرانو کې د لوی مرتبه خاوند، الله ته څومره نږدې، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سره د دې چې جلیل القدر پیغمبر، ټولو کې د لوی درجې پیغمبر، ټوله شپه به عبادت کو، یعنی د شپې اخیری سکې، خوب به هم کو، د شپې اولی سکې، اخیره شپه به عبادت کو. بیبیانې ورته بار بار وی د الله رسوله تا ته خو الله مخکې وروستو هر څه بخلي دي، دونه ولې ځان کړی؟ وی ښه چې الله هر څه ماته وبخل مخکې وروستو، افلا اکون عبدا شکورا، نو بیا د الله شکر گزار بنده ولې جوړ نشم چې دونه احسان را باندې الله کړی دی، نو پکار دی چې بیا خو یې ډېر ښه عبادت وکم او شکریه ادا کم. او عایشه بیبي فرمایي وی د شپې به دومره عبادت کو چې حتی تورمت قدماه، د خپې مبارکې به وپړسېدې او الله ته به جړل. سره ده دی مونږ خلک وایو هلکه بس کمال ته ورسېده، نه نه، چې څونه کمال ته ورسېږي هغه مره به ځان کړی، الله ته به جړل. ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، حدیث پاک کې راځي دی سینې به داسې جوش او
خوټکاری اواز کو لکه کټوی چې جوشیږي او هغه کوم اوازونه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې عبادت دی. او حدیث پاک کې راځي چې دوه څیزونه دي چې هغه الله ته ډېر خوښ دي، یو فرض منځ، فرض عبادت، او یو د شپې په ډټ کې چې خلک اودي او تپاسې او الله ته عبادت کوي، تهجد کوي. دې باندې الله ډېر خوشحالېږي. څه وایي الله؟ وی دې بنده دا خوب زما دپاره پرېښود او دې پاسېد او سترګې مږي او بستره پرېښوده، خوب خشته شی دی او خپل هغه آرام یې پرېښود. څه د وجې نه؟ ما دپاره الله وایي، زما د وجې نه الله پې خوشحالېږي. او دویمه څه د شپې مونځ کې بل لوی برکت دی، ریا پکې نه، څوک درنه نه خبرېږي. یا الله یو ته یو زیم ګورې، منځ کې بل څوک نشته. او دا بغیر د الله د فضل نه ګورې خالی نه ده. دا د شپې هغه څوک پاسي چې د ده سره د الله ډېره مینه وي، بې مینې سړی نه پاسي. یو وینځه یو مولا واغېشته، هغه چې ماسخوتن به مولا وده کېده نو دې وینځې به اجازت وغوښته، زما سرداره مولا ما ته خو ستاسو ضرورت نور نشته دی وخت کې کنه. وی نه بس ته خپل کار کوه، تپوس نه بغیر به بل کار نه کوه، نه که ما ته ساجتي نه بس دې وخت نه ستا د شپې تا ازاده چې څه دې خوښی کوه. ځه دې به لږ غوندې خوب وکړو او د خوب نه پس به پاسېده، الله به یې راضي کوه. عبادت ته به ودرېده، چې عبادت ته به ودرېده او منځ به اخلاص کنو، بیا به الله ته خپل لاسونه خواره کړل. اذا فرغت فانصب، چې کله ته د عبادت نه فارغ شې نو ځان په دعا کې وکړه، ویلا ربک فرغب، الله ته ځان نږدې کا او ځان په دعا کې وکړه. نو چې دی به د هغه تهجدو نه به یې ځان فارغ کا، نو دواړه لاسونه به الله ته اوچت کړل او د الله نه به په مینه سوال کو. نو دا سوالم چل غواړي. دا بعضې خیرمار راشي که نه نیغ په نیغی نو خلک ولې 1 روپۍ هم ورنه کي، او بعضې خیرمار چې راشي د سړي د جیب نه خامخا شی وباسي. داسې خبرې ورځي، داسې چل ورځي چې د روپۍ په ځای 10 روپۍ او 20 روپۍ او 50 روپۍ وباسي. دارنګې د الله نه چې سوال کې د سوال خپله طریقه ده. الله له بلاول حمد ووې او صفتونه به ولو کې، بیا به په د نبی علیہ السلام مبارک باندې درود شریف ووې او بیا به الله ته ووې چې الله اوس دنه سوال کو. نو الله ته خپل نیک عمل مخکې کا، د الله صفتونه اسم اعظم مخکې کا او په دغه برکت ته سوال کوا، په مینه سوال کوا، لکه یقین ساته چې دا سوال کوم الله به پوره کوي، پروردگار به درته پوره کوي. نو دا ویزه چې د تهجد نه فارغه شو، لاسې الله ته پورته کړل، دا سوی یا الله ستا د هغې مینې په توفیل چې ستا ما سره کومه ده، چې ستا ما سره کوم محبت دی او کومه مینه ده، د هغې په برکت، د هغې په توفیل د نه سوال کوم چې پروردګاره ما خو وبخه، ما خو معاف که. ګوره څونه خشته لفظ. نو چې ته هغه مولی سترګې غړولې وې، اواز یې ورکه ای وینځې خطا شوې، هغه وی ګنې خولې خطا شوې. ولې؟ وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د الله مینه ده. دا ووایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده، د هغې په توفیل دا کار وکړه. ځکه هر چا ته پته ده چې زما الله سره مینه شته، لیکن دې نه څوک څه خبر دي چې د الله ما سره مینه شته او که نشته دی. دې نه موږ نه یو خبر. که ته وایې چې دا ډوډۍ راکوي او دا جامه راکوي او دا ځمکه راکوي او دا موټر راکوي او د عزت راکوي، نه ګورې پته نه لګي. کله دا مال او دولت او دا موټر او بنگله دا د مږې غږ وښی. مږې ته پنجره کې سړی غوښه کېږي، څونه خشتی کي وته مږې پنجره دي غوښه ورته کېږي، څونه مزېداره کي، او پې دڼیام واچوي او په غوړو کې ورته وتلی، پیاز میاز هم سره ملګري کي، مسالې م ورته واچوي چې ښه خوشبویه شي، چې که مږه د هغه سوړې په هغه اخري حد کې مې خو چې د غوښې له ځان راورسوي، خونه یې ورته خشته کي، مزېداره یې کي ورته، او ځان له ورته کېږي چې څوکني دروازه م ورپسې بنده کي چې مږې د
چې مګې باندې بوی ورشي او چې روزي کوټه کې څوک نی چې د غوښې له راشي نو مګه هغه بوی چې پې ولګي وي نعمت خداوندي خو راغلی دی سوړې نه رو روزي چې بوی پې لګي ورپسې ځي چې هغه پنجرې ته وګوري نو اعلی قسم خوراک بهترین قسم خوراک دا ورته مزیدار بره په پنجره کې ویزان پروت دي پلیتم نی خرابم نی خیرنم نی محفوظي دا وردن نشي لګیا د هغه خپل خوراک خوري او ورته خوشحاله ده ګډېږي ورته په پنجره کې چې شیخ مې مونته دی بې کړاو مې خوراک مونته دی تاویږي ورته خوشحالي بار ماشوم سره چوکه د هغه ورته دلته ګډېږي چې ځکه خیر اوس به دې پته ولګي خوراک خیر دی لږه وخوره دا غوښه زړه دې ورته شوی دی او ما هم دله خواري کړې ده وخوره دا غوښه چې کله خلاصه کې بیا به سره ګورو ماشومان ورته چوکې لاس کې نیولي ډنډې لاس کې نیولي او ماشومان تاویږي ګیر چاپېره یو بل ته خاندي هغه مګې پورې خاندي چې مګه خو غوښې ته راغلې ده نعمت ته راغلې ده اخو یې نعمت ګڼي خو په منځ کې د غوښه د هغه مګې دپاره نعمت نیسي قهر او غضب مګې ته څه ښکاري نعمت کنه لیکن د الله له طرف نه د هغه ماشومانو له طرف نه څه شی دی قهر او غضب مګه وایي نعمت دی هغې وي صبر کوه اوس به دې پته لګي خو چې کله هغه غوښه خلاصه کړي ماشومان پنجره راوالي ګیر چاپېره دایره ته وکړي چې بل خو نه تښتي او یو اوبو کې پنجره ومنډي او پشورو وکړي نو کلمې وله بار ته راوباسي دقسې مثال ګورې د بعضې رزق دی مونږ لګیا یو دا رزق خورو الله رزق را کړی دی ډوډۍ را کړه بنګلی را کړه موټر یې را کړه جایداد یې را کړه خوشحاله ژوند یې را کړه مونږ ته دا داسې نعمت ښکاري لکه مګې ته پنجره کې چې غوښه څنګه ښکاري مونږ ورته په ځان نه پوهېږو ګډېږو ورته او جی الله لوی نعمت را کړی دی او جی الله ما نه ډېر خوشحاله دی وګوره هر قسمه شی را کړی دی حقه د مګې د پنجرې خوراکي او فرشتې هلته کې تاویږي صبر کوه ګیرم کړي لا ورېږه دا نعمت به وخورې قبر له به راځې که نه ډنکي به درته نیسو داسې یضربو بمطارق من حدید دا ماشومان خو مګه د چوکو په ډنډو وهي تا به د اوسپنې په ډنډو وو پرېږدو دې چېته خو صبر وکړه لږ غوندې بین در باندې د نعمت لګېدلې دی لږه غوندې فایده ترې واخله خیر دی هېڅ پته نه لګي الله دې زمونږ دا نعمتونه او دا ډوډۍ د مګې د پنجرې خوراک چې د مګې د نیوکې دپاره دی الله دې هغسې نه ګرځوي چې الله پرې موږ راونه نیسي داسې خوراک لکه چې چرګو ته واچې چې خورا هغه د نیوکې خوراک نه دی چرګو ته واچې یا څاروي ته ګیا واچې بوتاوه ورته وکړې چې خورا د نیوکې دپاره نی نو زمونږ دا رزق دی الله دغسې وګرځوي څه پته لګي نو هغه مالک هغه وینځې ته وایي سوال دې غلط وکړو داسې مه وایه چې الله ستا ما سره مینه ده ته څه خبرې چې د الله د سره مینه شته که نشته داسې وایه چې الله زما تا سره کومه مینه ده هر سړی د خپلې مینې نه خبردار د هغې په توفیل ما وبخه ما معاف کا وینځه ورته څه وایي وی حضرت ټیک مې ویلی دي ما ټیک ویلی دي تا ته څه پته ده چې تا سره د الله مینه ده ته څه خبرې وی که ما سره د الله مینه نه وې ستا غوندې به زم دلته کې ستونې ستا پروت وې اوده به پرته وې اړوپاسېدم به خو ما سره مینه ده نو زه یې راپاسولم مړه کې راته د عبادت مینه واچوله مړه کې د عبادت مینه څوک اچوي حدیث پاک کې راځي دوه څیزونه دي دې زړه ته ناست دي یو خوا فرشته ده ملهم ورته وایي زړه ته الهام کوي چې نیکي کوه نیکي کوه بل خوا شیطان دی وسواس ورته وایي هغه وسوسې ورته اچوي چې دا ګناه کوه دا نیکي مه کوه ګناه کوه نیکي مه کوه نو چې ته کله دا محسوس کړي چې دا د نیکۍ والا د تړلی راځي پوه شه چې دا د الله طرف نه ده شبک دا کار کوه او چې دا کم دا دویم والا دی چې دا نیکي مه کوه دا ګناه کوه پوه شه چې دا د شیطان د طرف نه وسوسه ده ځان ته ساته نبی علیہ السلام په خپله فرمایي نو دا خو تا ته الله لکې واچي چې پاسه دا بستره وغورځوه الله پاسه لږ غوندې یو دوه رکاته مونځ وکړه الله دا تندي الله ته ولګوه چې الله خوشحاله شي فرشته د الله را طرف نه دی اړه ته تا ته دا څیزونه در اچوي نو دا د الله مینه شو اوس که نه شوه وایي چې سړی مونځ وکړي او دې دوباره بیا بل مانځل راشي په مینه دې په دې پوه شي چې دا مخکنی مونځ مې قبول دی رانه خوشحاله دی زما اړه ته یې واچوله چې شا به بل مونځ ته لاړ شه
او چې دا دویم وکړي او د مازدیګر مانځله راغی دې دې په دې خوشحاله شي چې دا بل مې قبول شوی دی ښه الله رانه خوشحاله شوی دی د دې بل مونځ یې راتړه کې راواچوله او چې دا مونځ دې وکړه ورپسې د بل پرېښوده دا دې نه دی قبول الله پې نه دی خوشحاله که قبول وي او الله پې خوشحاله وي نو بیا به دې بل مانځله را بللې که نه لکې به یې راته اچوله چې دا مونځ وکړه که نه دا خو ښکاره نښې دي خو که مونږ پې ځان پوهېږو وی ټیک مې ویلی دي که ما سره د الله مینه نه وې ستا غوندې بالوړې پرته وم په دا کټ کې خو چې مینه یې د دې را پاسولم بستره یې را باندې وغورځوله او خشته خوب یې را باندې بند کو او ځان ته مخامخ ودرولم نو چې څوک تهجد کوي د شپې او پاسي پوه دي چې دا د الله په مینه دي ما سره یې مینه ده ما سره یې محبت دی خوب یې راته خوښ نه کو عبادت یې راته خوښ کو ګرمه بړستن یې راته خوښه نه کړه او ځان ته ودرېدل یې راته خوښ کړل وایو د الله مینه شوه که نه شوه نو عبادت کوئ خصوصا یو 2 رکعاتو له شپې له پاسئ که نه لږ غوندې تهجد کوئ که نه هلکه ما خو ډېر مونځ او عبادت دروازې کړی دی نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زیات یې نه کولی شي او نه دی کړی دی هغه کوي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل را پاڅېدم د شپې وی چې مې وکتل نبي علیه السلام مبارک په کوټه کې نو را سره غم شو چې خدایه څه شو دشمنان هم زیات دي یهودیان هم شته کافر هم شته څوک تکلیف ورته ونه رسوي په غم او په فکر کې شوم شپه ده تیاره د بجلی خوشترې نه ډیوشترې نه په منډه راووتم جومات ته لاس تپوم داسې چې کوم ځای به نبي علیه السلام و هلته لاس تپومه چې کوم ځای به تیاره ده که نه چت هم د جومات پره کوټې اوچت به نو نو تیاره به زیاته وه لاس تپوم ناګانه د پیغمبر علیه السلام په مبارک خپو مې لاس ولګېده او پیغمبر علیه السلام پوه شم چې په سجده پروت دی او خپې یې دقسې ولاړې ګوره نیمې شپې کې دشمنان هم شته کافر هم شته بی سره سوچ دی چې دا چېرته دشمن نقصان یې رسدی او جومات ته راغلی دی پرېږده الله ته به لږه فریاد کومه نو که په دا کور کې کوم نو ممکن ده چې عایشه د خوب نه وځي ممکن ده چې هغه رانه خبر شي د عبادت نه دا جومات کې ځان له به لږ ورته وجاړم ځان له به لږ غوندې راضي کړمه نو وی فلمستو یدي فوقعت یدي على قدمیه وهما منصوبتان وهو ساجد چې لاس مې تپو په خپو په دا پوندو مبارک وي زما لاس ولګېد خپې د سجدې په حالت کې ولاړه وي بله موقع کې دغسې واقع پېښه ده نبي علیه السلام او عایشه صدیقه تلې ده حضرت علی کره نبی علیہ السلام نشتا ټول جماعت میں ورپسې لټ پلټ کو جماعت کې نشتا نورو بیبیانو کوټو کې وګرځم التم نشتا څه شو علي صاحب تاسو راځه فاطمه رضی الله عنها شو علی رضی الله عنه شو بار طور پسې ګوري نبی علیہ السلام څه شو نورونو د حضور پاک مبارک یو عجیبه خاصیت و داسې خاصیت و چې د خولې مبارک نه خوشبویي به اطلاع زمون خوله بدبویي کوي او د نبی علیہ السلام خولې مبارک کی خوشبوئی بکولا خولې مبارک کی خوشبوئی بکولا نو نبی علیہ السلام مبارک علی سے پہ پویده چې دا کم نزدې صحابه بو هغې ته به د حضور پاک مبارک هغه خولې خوشبوئی محسوسېدله ورپسې روان شو تلل هغه خوشبوئی پسې تلل د بقي مقبرې ته لاړه ورسېد ګوره مقبرې ته او د شپې تله هلته ورسېدل چې هلته لاړل اوس نبي علیه السلام په سجده پروت دی او جاړي یو آیات وی په سجده کې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله که زما دې امت له ته عذاب ورکې نو ستا بندګان دي نو څوک دنه تپوس خو نشي کولی څه چې ورسره کې کولی شي او الله کې بخې نو هم الله ګوره د ډېر لوی زور خاوند دی بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی د شپې تهجد د شپې مونځ او د شپې د الله د رضا دپاره بقي مقبرې ته ځي هلته ورته جاړي دا مونږ له نمونه ده که نه نو د شپې مونځ باندې الله ډېر خوشحالېږي حدیث پاک کې راځي چې الله د شپې په دې اخري وخت کې د ړومبې اسمان ته راکوزېږي نو الله له داسې وجود نشته لکه زما او ستا په شان او نه الله داسې کوزېدل کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوزېږو دا د الله خپل شان دی یا د الله رحمتونه دي د الله خپل شان دی
نو پروردگار آواز کوي د شپې په د اخره شپه کې یاره موږ څونه بد قسمت یو 3 آواز راته کوي څه وایي هل من مستغفر فاغفر له څوک بخنه غوښتونکی شته چې وی بخم خپله راته آواز کوي هل من مستغفر فاغفر له شته څوک بخنه غوښتونکی چې زه وبخم نو موږ اوس بخنې ته محتاج یو که نه یو بیا څه وایي هل من سائل فاجیبه شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم هل من سائل فاجیبه شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم او بیا څه وایي 3 مواد هل من مسترزق فارزقه شته څوک رزق غوښتونکی چې روزي وله ورکم 3 آوازونه کوي بخنه غوښتونکی شته چې وی بخم روزي غوښتونکی شته چې روزي ورکم سوالګر شته چې دعا وله قبوله کم نو چې اوس الله په خپله د آوازونه کوي او بیا مونږ اوده پراته یو د دې څه مطلب شو چې خدای نم بخنې ته حاجت شته مطلب همدا شو که نه خدای نه دنه غواړو او خدای نه دنه ډوډۍ غواړو ځه ګنې چې اوس یو سړی د دې دروازې په مخ کې د نیمې شپې راپاسې نیمه شپه او ستاره دروازې په مخ کې آواز وکړو فلانکي که ډوډۍ ته رجتي نو ګورې خوانچه مې را ډکه کړې ده نو چې هغه څښا روجي که نه هغه څښا ډوډۍ هم وي د بلستن له هلته ډغره ورکړي او په یو منډه دروازې له ځان رسوي که نه رسوي او چې لا دا آواز هم ورته وکړي یروره دروازه کولاو که یو 10,000 روپۍ مې راوړي دي چې درکم دله اوهو څونه ورته خوشحالي ګډېږي ورته ښځه هم پاسي بچي هم پاسئ دروازه هم ورته کولاو کړي خو یقین یې دی چې دا میلاوېږي که نه 100 روپۍ خو په 15 هم پاسي یقین یې دی چې میلاوېږي ولې مثال در کوم که نه ځانه خبره نه کوم په دې بعضې کارخانو کې ډبل شفټ لګي دروازې د سار نه شروع شي د مازدیګر 4 بجو پورې ډیوټیانې بعضې کسانو کې کوي که نه کوي بل شفټ ولګي د ماسخوتن مثلا د 10 بجو پورې هغې لب کسان په سیکلو به پخوا د شوګر میل او پیپر میل ته تلل هلته لاړ شي نو بل شفټ 10 بجې نه پس بیا ولګي ساره 2 بجو پورې ټوله شپه پکې ویړه کي که نه کي ولې ورته پته ده چې شی میلاوېږي شپه ویړئ دا نه چې څوک شپه خوب اعلی دی هلته تنخوا میلاوېږي نو شپه ورته ویړه کوي ښه او چې بخور دي سیل کې دا سوچ دې کړی چې مړه پرېږده او یاره بستره خوږه ده او خوب خوږ دی ځه یاره خپل کار به کوي بل وار کې به اوبه کوو نه نیمه ګنټه مخکې دی چې پردی اوبه مو وی نیمه ګنټه وروستو راځي چې پردی مو وی بیا خو دې ته نه ګوري چې خوب مزیدار دی او خوب دی او بستره خوږه ده نه شی درته ښکاري مخامخ درته شی ښکاري او یا زینم اکثر نیمه شپه دا لارې او دا فلینکو چې روانې وي پېشمني نه ډېر مخکې زما ګماندار لومبۍ ګاډو کې دي تاسو به قرار اوړئ بالکل ټیک 3 بجې دي 3 بجې لومبۍ ګاډو 4:30 بجې تقریبا بانګو 4:30 بانګو نو چې 3 بجې دي 1.5 غنټه مخکې دا پاسي دا تش خو نه دي ډرایور هم پاسي کلنډر هم پاسي او مخصوص سورلی وي هغې ته هلته چغه وي هغه سورلی وله روتي خپل ځای له بیا ځي دا ولې شپه خوري الله له نه خوري دی له خوري ولې ورته پته ده چې دا شی میلاوېږي د الله په دې یقین نشته که د الله په دې یقین وي چې دا ماته میلاوېږي نو چې 50 روپو له پاسې نو عظیم جنت له بولې نه پاسې چې 50 روپو له پاسې او 10 روپو له پاسې نو د الله رضا او د الله خوشحالۍ له بولې نه پاسې یقین نشته سوچ بدل دی زمونږ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې 3 آوازونه الله کوي شته څوک دعا غوښتو والا سوالګری چې سوال والا قبول کم شته څوک ډوډۍ غوښتو والا چې ډوډۍ والا ورکم شته څوک دغه بخنې غوښتو والا چې وی بخم نو دې وخت کې چې مولوي صاحب زمونږ خدای پاک وبخي او پېشمني پاسېد نو هغه به عجیبه خبره کوله یاده مې ده هغه به وی الله ستا پیغمبر یو دروغ نه وی چې ته په تا آوازونه کې نو مونږ خو درته نه دي ویلي چې الله دا آوازونه وکړه دا خو ته په خپله کې
مونږ خو درته نه دي ویلي. نو چې په خپله کې او مام پې د پیغمبر علیه السلام په واسطه خبره چې دا وازونه کومه نو دنه زه غواړم راکړه که نه دا د مینې الفاظ. حضرت معاویه رضی الله عنه د شپې به تهجد کول، دروازې به لګیاو او دربان به مقرر کړو چې داسې څوک اجتمن راشي چې دروازه ورته بنده ني. نبی علیہ السلام فرمایي کم د قوم مشر چې د خلکو نه دروازه بنده کړه، د قوم مشر حاجتمن ته دروازه بنده کړه چې صاحب وده دی، صاحب نری وزګار، دروازه بنده کړه. نو د خو نن د حاجتمن د حاجت پورا کولو ته دروازه بنده کړه، د قیامت پر ورځ به الله ر د حاجت ته خپله دروازه بنده کړي. غرق شو دا مشران تبا دي، دروازه به نه بنده. معاویه صاحب به سړی مقرر کړی چې څوک راشي چې ګورې مال یې خامخا را رسوي چې د هر چا حاجتي پوره کولی شم، یا نه خو چې حاجتمند واپس لاړ شي. او د شپې به بیا تهجد کول. نو د شپې په اول حصه کې به وده کېده. نو یو ځل یو سړی راغی د ماسخوتن لمانځه نه پس ورسره کېناست چې دا چل دی او دا چل دی، خبرې اوږدې کړې. د دې سړي مقصد دا او شیطانو د انسان په شکل کې د هغه مقصد دا چې دا لومبۍ شپه پې لږه غوندې بېخوبه کمه، نو د تهجد وخت کې به وده کم، تهجد به دې پاتې شي چې دا ټوله شپه ورسره تېره کړه او د تهجد هغه ټیم ته ورسېده خبره. نو معاویه صاحب ورته ویل وروره داسې کار وکړه، سبا چې زما مجلس ولګي نو هلته راشه، ستا مسله به حل کړم، د شپې خو څه فایده نه کوي. وی ښه بس پویولی مې، وی نه بس پوی شم. چې لاړ معاویه صاحب خو خوب ونه کړ، بیا تهجد یې وکړل، سار یې مونځ وکړ. سار مانځه نه پس خوب مکروه دی، سار مانځه نه پس خوب مکروه دی. سار یې مونځ وکړ، مانځه نه پس خو بیا شراق کوي، لاړ بیا دربار ولګېدو، څو ورځ بیا په دربار کې تېره شوه. چې ماسخوتن مونځ یې وکړه، نوکر ته وایي چې دروازه بنده کړه چې دا زما د آرام وخت چې څوک را پرېنږدي، ځکه بېګا مې خوب نه دی کړی. دروازه یې بنده کړه. شیطان بیا راغی. شیطان ته څوک دروازې کوم ځای بندولی شي؟ هغه د انسان په دا رګونو کې د کافر بچې ګرځي راګرځي. حدیث کې پاک کې راځي که نه ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، په دا رګونو کې ګرځي. هغه ته څوک دروازې بندولی شي؟ شیطان بیا راغی، دروازه بنده را ورننوت. چې ورننوت معاویه رضی الله عنه بیا هغه نوکر ته م غوسه چې ظالمه ما خو درته وو چې دروازه بنده که نو دا سوس خدای ولې بیا راغی. معاویه صاحب ورته وایي تا ته خو ما نن ټول ورځ انتظار وکړه او ته رانلې. نو شیطان خو وي دروغجن، او د دروغو چل خو دې درته ښیي، مونږ ته یې ښیي. نو په خپله به ولې څونه لوی مهارتي لګیا دی معاویه صاحب ته بانې او دا چل وجي او دا چل وغی مطمئن. او بیا ورته وایي چې صاحبه زه تا لږ پویم، تا خو پرون ټوله قصه ما ته کړې ده که نه، باید سړی به د مازغه خوب کړي، مونږ هم باید سړی راشي که نه جرګو والا. هلکه که ته ډېره قصه مو کړي نو هغه وایي چې دا خو تهجد وخت یې څه له وده کېږم، بیا هغه خپل مونځ وکړه. چې مونځ یې وکړو، دویمه شپه هم بېخوبه شوه. سار وختي بیا خپل سار مونځ او بیا ورپسې اشراقه پورې ناسته او بیا مونځ اشراق او بیا دربار ولګېد. چې ماسخوتن شو، نوکر ته یې ویل دا مهرباني به وکړي چې نن خو ما ته هېڅوک هم پرې نه دي، 2 شپې بېخوبه یم. پېښ صاحب ما خو پرون هم څوک نه یې در پرېښی. نه پرون دروازه در نه کولاو پاتې ده. یو سړی راغلی جي نه ده کولاو پاتې، بس ته نه یې پوه شوې که نه سړی راغلی دی. اوس خو یې نه پېژني چې هغه خو په الفلام او هغه ارامي شیطان دی. هغه ته څه پته دغه دی چې اوس دی بیا ورغی معاویه رضی الله عنه. چې معاویه صاحب ته ورغی او ورته غوسه هم دی، وی صاحبه تا باندې زموږ حق پورې دی، د مسلمانانو بادشاه غوسې مه کوه، قیامت پر ورځ به دې ګریوان نه نیسم که دلته زما خبره نه منې. او ورپېد چې خدای پاکه قیامت پر ورځ مې رونه نیسي. دا خلک به د قیامت دروازې د نیوکې نه یېرېدل. نه ما خبره ومنه، نه تا ته خو 2 ورځې د خدای بنده ما تېرې کړې، نو ته د شپې راځې او ما د خوبه وباسې، د څه کې؟ وی نه به زما خبره ضروري ده او بس دا ته واوره خیر دا 3 شپې هم پې بېخوبه کړه. چې بېخوبه یې کړه صاحبه او دا شیطان ته اوت بار ته د له خو خوب ټالی ورکولې، دا خو 3 شپه چې پرله پسې وخت بس وده شو، تهجد پاتې شو. چې وده شو بس شیطان ویل افرید کامیاب شو. خپلو کشرانو هم اوړه به وروړه به چې زنده باد.
سړی خو تهجد نه وویسته. اخو صحابه دي، هغه خو هغه خلق دی چې د چا غیږ کې لوی شوي دي، اخو هغه خلق دی چې د چا نظرونه پې لګېدلي دي. اصل موږ غوندې خلق خو نه دی. خو چې ساره څنګه بانګ وی راویښ شو، اوهو تهجد پاتې شو. دا به څه کېږي؟ بس الله ته په جړا سر شو، خدای تهجد پاتې شو. زه خو نو بس خوب راغی وده شم او تهجد رانه لاړ. هغه سپېره خو 3 ورځې زه د کاره ویستم، د خوب یې ویستم او سر اونخت په نفلونو اونخت راشه. اوس الله راضي کا، شپه بې عبادته پاتې شوه. او ورونو دا د حضور پاک مبارک عمله مو وګورئ. عایشه بیبي فرمایي چې کله به د شپې تهجد ته پاتې شو، انسان دی اوده به پاتې شو یا بیمار به، نو بیا به د اشراق نه پس د نور خطو نه پس 12 رکعته مونځ کول. دا به بیا کول دې دپاره چې وې کمه چې اسیم کوم رسونه هلته ولې نه کوم، هغه به 12 رکعته بیا کول. معاویه صاحب هم الله ته جړا ده رضی الله عنه، جاړو منځونه هم کوي، منځونه کوي. اوس چې سبا بله شپه شوه نو اوده شو، دا شیطان ورنه راځي. چې څنګه اوده شو نو شیطان اوس د تهجد وخت کې ورغی او د خپې نه ونیو پیسه پاسه یا لکه بس زوته سره پوی شو یې څوک خبیثه هغه د خوب استم تهجد نه دی وستم، اوس مې تهجد له پاسه وي د شیطان یم، د انسان په شکل کې راغلی یم. نو شیطان بیخ دی وځه، شیطان څوک تهجد له پاسه هغه د 3 شپې تهجد نه استمه او نن دې په تهجد له پاسولم. دا د شیطان کار دی. وی دا ما مقصد هم دا چې تا تهجد نه بند کم، تهجد دا مونځ ډېر اعلی دی، ډېر په الله خوشحالېږي، او تا نه دا بند کم. یو شپه به یې پرېږدې نو خوند به والې د خوبو، نو بله شپه به یې پرېږدې نو د خوب خوند به والې او تهجد به در نه پاتې شي. خو هغې کې خو ماته لوی نقصان وشو، تهجد د نه پاتې ټوله شپه دې ورځ دې ورته وجړی او مونځونه دې وکړه، الله دې ښه خوشحاله کړه. معراج هغه تهجد کې ښه دي تهجد کې ښه دي، هغې له پاسه وه که نن ته بیا پاتې شو نو پرونی 15 غنټې جړلې، نن به ټوله شپه جاړي، ټوله ورځ به جاړي. هغه تهجد د له ښه دي، بابا هغه کوه. صحابه به بلدو تهجد سره، او شیطان ته پته چې خوند پکې څونه دی او الله پې څونه خوشحالېږي. نو تهجد وخت کې پاسېدل او خصوصا چې دا پېشمني شي او بانګ وی، دې ټیم کې الله ته جړل او فریاد کول، الله ډېر خوشحالېږي، الله دعا ډېره زیاته قبلوي. حضرت یعقوب علیه السلام سره چې بچو زیاتې وکړو او حضرت یوسف علیه السلام یې ته کوهي ته وغورځو، انتهایی زیاتې دي. او د هغې د وجې نه حضرت یعقوب علیه السلام په 2 سترګو ړوند شو، وابیضت عیناه وهو کظیم، سترګې تکې سپینې شوې په بچي پسې په جړا. نو چې کله واقعه برابر شو، یوسف علیه السلام الله بادشاه ته ورسو، بیا رونو سره ملاقات هم شو، یعقوب علیه السلام ته خبره ښکاره شوه او یعقوب علیه السلام سره د نورو زامنو مصر ته لاړو، د یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. نو زامن خو پوه شو چې پیکه شو، هر څه معلوم شو که نه، دا خو ظلم مون کړو. دی خو ورته وی چې یوسف شرمخ خوړلی دی، دا که لګي یوسف شرمخ خوړلی دی او دا خو دا د جمدې دی، کوی ته مونږ غورځولو، هر څه ښکاره شو. نا بچي څه وی پلار ته چې بابا مونږ له د الله نه بخښنه وغواړو، مونږ معاف کړه. خبره ښکاره ده، اوس مونږ غلطي کړې ده چې دا یوسف هم کوی کې غورځولی دی علیه السلام، مونږ معاف کړه او مونږ له د الله نه بخښنه وغواړه، بس ته د الله پیغمبر یې مونږ زیاتې کړی دی. نو یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لکم ربي انه کان بی حفیه، الله نه دله بخښنه غواړم خو اوس نه، لږ صبر وکړې، الله په ما ډېر مهربانه دی. نو مفسرین لیکي وی هغه وخت سره ولې ولا بخښنه ونه غوښته چې ورته وی سوف استغفر لکم، لږ ساعت پس ته له بخښنه غواړم، څه موده پس ته له غواړم. وی دا یعقوب علیه السلام د سبا دې وخت انتظار کو چې تهجد له به پاسمه، خپل مونځ به وکړم او بیا د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم ډېر مبارک د دعا د قبلېدو دی، دغه ټیم به له دعا وغواړم، نه الله به معافي وکړي. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو عجیبه واقعه لیکلې ده.
وی سپی چې لنګه شي نو یو ګڼ شمېر بچي راوړي 10 11 او 15 او 20 پورې بچي کله سپی راوړي او ګډه چیلې چې لنګه شي نو یو بچي راوړي کله دوم راوړي خو اکثر یو راوړي 6 میاشتې کې سپیم لنګېږي او په 6 میاشتې کې ګډه او چیلې هم لنګېږي نو پیداوار د چا زیات شو د سپو پیداوار زیات دی د ګډو چیلو پیداوار کم دی او ګډه چیلې الالیږي زیات او سپینه الالیږي په دې پیښور کې او په دې ښارونو کې خلک ګډه چیلې الالی او خوري او په دې قربانۍ کې څونه الالیږي او بیا د حج په موقع خو 50 لکه خلک دی هغه هر یو ځان له ګډو چیلې الالی هلته څومره الالیږي نو ګډه چیلې الالیږي ډېرې زیاتې په تختونو د قصابانو په کورونو کې او په خادو کې او په قربانو کې سپي خو څوک نه الالی او پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو کم دی بچي دا ډېر راوړي نو عقل څه وایي چې کم شی دی ډېر وي سپي دی ډېر وي ځکه دا نه الالیږي ګډې چیلې دی کمې وي او بیا هم د ګډو چیلو رمې ګرځي د سپو رمې چې ته مونږ ونه لیدې د ګډو چیلو رمې ګرځي او رمونه علاوه په هر کور کې یو 2 ګډې چیلې وي په دې غرونو علاقو کې خو هر چا کر یو ګډ او 2 چیلې را خامخی او رمې ګرځي شپونکي ولا خلک نسی چراګاهان ولا خلک ساتي او د سپوټ ټول کلی کې اسپی راغون کې شلته نه جوړيږي وې دا ولې نسل دا سپو زیات دی په ظاهر کې چې منګورو او د ګډو چې نسل د سپو کم دی د ګډو چیلو زیات دی او پیداوار د سپو زیات دی لالیږي نو ګډو چیلې لالیږي پیداوار یې کم دی د دې په نسبت د سپو نو مولانا روم صاحب ډېر بزرګ انسانو هغه وایي دا د سبا برکت دی د پېشمني اسینګه ګډه چیلې که چا ساتلي پېشمني شي دا ویښه شي داسې ده که نه دي صاحب پېشمني به دا ویښه دا برکتي شی دی چې څوک یې ساتي هغه هم ګوره الله برکت ورکوي دا په دې اوله شپه کې ودی او په دې اخره شپه کې پېشمني دا پاسې ویښی او سپی چې د ټوله شپه منډې ووی او چې کله پېشمني شي دا خدایوالي وده پروت وي داسې ده که نه دا د دې پېشمني او د سبا برکت تیرونو چې الله د ګډو چیلو نسل زیات کړی دی او د سپو پروردګار نسل ختم کړی دی نو اوس هم چې څوک پېشمني پاسي تهجد له پاسي وختي پاسي الله به په نسل کې برکت پیدا کی الله به د په کور کې کورنۍ کې برکت پیدا کی او چې دغه وخت ودي برکت به پکې نه دا سبا برکت دا د پېشمني برکت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه تا یو مریدو د نیمروز بادشاہ یې مریدو نو هغه یو ځل لاړ د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواله چې ویې کتل اوس په لنګر په زرګونو خلک دي څوک ډوډۍ خوري او څوک پاسي لنګر دې چلیږي لږ سوونه هم نه په زرګونه د نیمروز دا بادشاہ چې راغی نو وزیران یې راغونډ کړل چې صاحبه دا زمونږ پیر صاحب چې عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دا لنګر د کومې راځي دا خو بلا دنیا په زرګونو خلک ساره او ماښام او ماسخوتن لګیا دي ډوډۍ خوري دا د کوم ځای نه راځي دا د څه دوکانونه څه آمدن څه ځمکه جایداد شته پیسه هم نشته یاره دا خو داسې کار کومه یو صوبه ورپسې لیکمه مطلب یې دا چې پیر صاحب به خوشحاله شي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه به خوشحاله شي نو د نیمروز پوره صوبه ورپسې ولیکله چې صاحب په دې صوبه کې چې څومره د سرکاري ځمکو آمدن دی او د دې صوبې چې څومره عشر او زکات غونډېږي دا به ټول ستا د لنګري یو کاغذ باندې ولیکل د نیمروز د علاقې د صوبې ټول آمدن د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کوم دا دغه شو اوس چې څوک چاله 15 روپۍ ورکړي څونه ورته خوشحاله هغه له غونډه صوبه ورکړه او دی وایي چې بادشاہ وی چې دا ورکم چې عبدالقادر جیلانی سے بسونه په خوشاله چې هغه ته هغه خط ورسېد خادم ته وایي ودرېږه صبر وکړه جواب ته ولیکم په خط د پاسه ورته یو 2 شعرونه ولیکل څه لیکي ورته لیکي وی چون چتر سنجری روح بختم سیاه بود چون چتر سنجری روح بختم سیاه باد
در دل اگر بود هوس ملک سنجری. پخوا به د بادشاهانو یو ټوپی په سرولو یو تاج، او د هغه تاج نه به ګیر چاپېره یو توره پټه وه د ډول دپاره. نو دا بادشاه د سنجر علاقې بادشاه و، دا نیمروز صوبه وه. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته لیکي وی ای د سنجر بادشاه، وی زما په زړه کې که ستا ردې بادشاه ته خو لا نیمروز صوبه یادی، که د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې شوقي که نه، نو زما بخت او قسمت ته الله داسې تور کی لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه ده، داسې الله زما قسمت تور کی. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. او بیا سوی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز را به یک جو نمی خرم. وی ترسو چې ما له الله د نیمې شپې بادشاهي را کړې ده، د نیمې شپې پاسم او الله ته جاړم، هغه بادشاهي الله را کړې ده. دا هغې بادشاهۍ نه پس د نیمروز بادشاهي د یوې اوربشې په قیمت هم نه اخله. نو چې سړی دا نیمه شپه کې الله ته پاسي که نه، اخره شپه کې او الله ته جاړي، دې کې ډېر خوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې دوه قسمه خلک ډېر بهترین دي، اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. یو هغه خلک چې د هغې په سینو کې د الله قرآن پروت دی، حافظ دی، او یا عالم دی د قرآن علم په سینه کې پروت دی. او دویم څوک دي؟ اصحاب اللیل، چې دا د شپې په دا اخري نیمه شپه کې پاسي او الله ته مونځ کوي، تهجد کوي، دا په سلګو سلګو ورته جاړي. الله دې همدغسې جوړ کړي. نو تهجد ډېر بهترین عبادت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه به ودرېدل، نبی علیہ السلام به د شپې راووته، یو ځل د شپې راغی، حضرت علی رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها پاسوله، عبادت د شپې پاسوله. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک آواز وکړ، من یوقظ صواحب الحجرات، دا بیبیانې به څوک پاسوي؟ یو کس تکړه شی دا بیبیانې پاسوي. ولې؟ وی دا فتنې او عذابونه راته ښکاري چې په دا کوټو په دا منځ کې را پرېوځي. عذابونه یې نه ورشه که نو څونه عذابونه دي؟ لږ دي که ډېر؟ هلکه وایي چیتر دی، چیتر وایي وورېده ختمه شوه، اوس د چیتر نه هم درته په شکال جوړ. غنم دې په پخېدو دي که لږ دا باران دوه څلور ورځې را ټینګ شو، څه دې خیال دی؟ دې غلې نه به خلک محرومه پاتې شي او که به نه شي؟ مکمل به محرومه شي. دا د خدای قهرونه او غضبونه دي که نه، مختلف قسم کې د الله قهر او غضب. کله به د نار کې دیم غضب، کله به د موړ کې په دام غضب او قهر. وی انی ارى الفتنه، نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنې او عذابونه وینم چې ستاسو د کورونو په دا منځ کې پرېوځي. د دې علاج څه دی؟ من یوقظ صواحب الحجرات، بیبیانې به څوک پاسې چې الله ته ودرېږي مونځ. معلومیږي دا چې د شپې مونځ څوک کوي، الله د عذابونو د فتنو نه پاکوي، محفوظ الله ساتي، دی برکت شو. د شپې راووت نبی علیہ السلام مبارک، حضرت ابوبکر صدیق هم مونځ کو، پکې تلاوت کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مونځ کوي، پکې تلاوت کوي. سار وختي د حضرت عمر نه تپوس وکړ، عمره بیګا خو مې ته په منځولې دی، خو قیرات ته ډېر غلی و، ډېر پوټې غلی غلی قیرات ته و، دا ولې؟ وی قد اسمعت من ناجر، دا الله رسوله، خو چې چا سره مې رازداري کوله هغه ته مې اورو، نو هغه اورېده که نه، که نور خلک یې نه اوري. حضرت عمر ته وی پتا رالم، تا خو ډېر تیز اواز و، اواز دې ډېر اوچت و، دا ولې؟ وی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، صاحب اوده پې راویښوم او شیطان پې شړم، چې دا اوده راویښ شي او شیطان وشړلی کېږي. نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر ته وی وی آواز یې ټیټ که خیر دی، او حضرت ابوبکر ته وی لږ اوچت کا، چې خوب کوونکي تم تکلیف نی، بیمار تم تکلیف نی، خو که څوک درته خوا کې ولاړ چې هغې ووري هغه هم ته فایده واخلي. دا صحابه به د شپې خپل منځونه کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام خصوصي حکم کوي، وی ته به تهجد په اوله شپه کې کوې، ته به د شپې نه پاسې. ولې؟ هغه به احادیث یادول، د نبی علیہ السلام د احادیثو خدمت پې کوه ټوله ورځ. نو وی ته د شپې خیر دې مه پاسه، تهجد مه کوه، د شپې اوله شپه کې ویتر کوه او اوده کېږه.
لیکن چې کله نبی علیہ السلام وفات شو د هغې نه پس یو دیو یوې بیبي وه یوې وینځه وه 3 کسانو 3 واړه کېناستل وی تقسیم کو شپه به ویړو دغه روړو به داسې به نه کوو د شپې په اوله درېمه کې به زه عبادت کوم بیا به وده کېږم ته به پاسې ته به عبادت کوې ښځې ته وي او بیا چې 3 حصه تېره شي ته به وده کېږې دا وینځه او پاسې هغې به عبادت کوي چې زما په کور کې داسې ټیم تیر نه شي چې په هغې کې الله ته مونځ او سجده ونه لګي مونځ څه کوو څه بچې وده شه خوب نه به وځې که نه دماغ به دې خراب شي ناجوړه به شي خیر دی که کمپیوټر او ټي وي ته 15 ګنټې ناست دی په هغې دی نه دماغ خرابېږي او نه په سترګې نظر کمزوري کېږي دا زمونږ حال دی او حدیث پاک کې راځي دا کم سړی چې ناوخته پاسي که نه ناوخته وی دا هغه خلک دي بال الشیطان فی اذنیه په دغه وخت کې ورته شیطان متیازې کړي دي خو چې څنګه شیطان نه ښکاري دغه متیازې نه ښکاري او بل حدیث پاک کې راځي وی دا کم انسان چې د شپې ناوخته ودي که نه شیطان ورته غوږ ټپی اوده کوي یې چې اوده شه علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوده شه خیر دی ښه نو اوله شپه کې خوب بهتر دی رستو تهجد پکار دی مونږ اوله نیمه شپه ټي ویګانو ته تیر کو بیا اوده شو د سار مونځ هم رانه برباد شي داسې مه کوئ الله خوشحاله کې د قهر او غضب نه به بچ شي الله نه وغواړئ در به کې تکلیف او مصیبت ولې مونږ نه لر کېږي چې ځکه مونږ الله ته شا کړې ده او ډاکټران وایي چې په شواروس کې 6 ګنټې خوب سړي وکړه دا بس کافي دی 6 ګنټې خو ډېر وختي پوره کېږي نبی علیہ السلام مبارک دقه عادت و ماسخوتن مونځ پسې کړه دین څه خبرې به بیا وکړئ یعنې فوراً به وده کېده پیشبني به پاسېده نو پیشبني پاسېدلو کې ډېر لوی برکت دی ډېر لوی خیر دی پکې او الله او د الله رسول پې ډېر زیات خوشحالېږي نو اسم نفل عبادت بهتر شی دی او چې دا د شپې په د اخري شپه کې پاسېدې ته خوند واله که نه ډېر خوند به دله درکړي دعا کې ښه دی وویل نبی علیہ السلام مبارک 4 رکعات هم کړي دي 2 رکعات هم کړي دي ګوره د امت دپاره چې هغې ته اسانتیا راشي 2 رکعات هم کړي دي 4 رکعات هم کړي دي 6 رکعات هم کړي دي 8 رکعات هم کړي دي 10 رکعات هم کړي دي خو د پیغمبر علیه السلام اکثر معمول چې هغه 8 رکعات نو تهجد د 2 نه واله تر د 10 پورې کولی شي د 12 پورې هم کولی شي خو 8 رکعاته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما کول چې پاسې 8 رکعاته کوه نفل که تهجد لفظ پکې یاد کو که یاد نه کو په 2 رکعاته نفل کوم په د شپې نفل ته تهجد وای او 2 رکعات خپ قلار وکړه خپ اطمینان سره که د شپې اخره شپه کې پاسې دی شي نو ویتر رستو کول بیا بهتر دی چې د ماسخوتن 2 رکعاته سنت ته وکړل او پاسې دی شي تهجد کې تهجد نه پس 3 رکعاته خپل ویتر وکړه بیا کټې مو بیا وده اکه ټیم نو سار مونځ درنه خرابېده بیا موده کېږه او که نه د شپې په اخره شپه پاسېدو د یقین نه بیا ویتر مخکې وکړه نو 8 رکعاته عموما دا کوې ورپسې الله ته خپل پروردګار ته خپل الله ته لاسونه نیسې جاړی ورته او غواړی ترې لوی پادشاه دی لوی پروردګار دی انشاءالله دا زمونږ ایمان دی او زمونږ یقین دی چې پروردګار به مونږ چېرته مایوس نه کړي چېرته به مونږ الله خفه نه کړي او دا څوک دواړه یو شی یادوي یو شی تقریبا چاشته ورته وي او اشراق هم ورته وي دعا وکړئ دا به چې د بل وخت ووایي نن مې تهجد خبره وکړه دعا وکړئ چې پروردګار مال او تاسو ټولو له د شپې د پاسېدو او تهجد کولو توفیق را نصیب الله زمونږ اعمال قبول کړي خدای مونږ له د فرض او د نفل او د ټولو عباداتو توفیق راکړي خدای مونږ د ریاکارۍ نه وساتي الہ العالمین څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص او د بشیر جان یو دوست چې د هغه زوینا جوړه دی الله یې وله شفا ورکړي څومره مریضان دي په هسپتالونو کې دي او که په کورونو کې دي پروردګاره ټول له شفا ورکړي که څوک قرضدار تنګ دست دي الله قرضونه اخلاص کړي زمونږ د ټولو د حلال او فراخ رزق نصیب کړي الله د فتنو نه دشمنو طرفګنو او د ظلم د مخلوق نه په امن کې وساتي خدای تعالی نه راضي شي الله زمونږ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې ساتنه وکړي مونږ د رسوایۍ نه الله محفوظ وساتي د چا چې څه قسم حاجتونه پروردګار ورته پوره کړي زمونږ دا جمع او زمونږ دا ناسته او زمونږ دا خبرې اترې دا په خپل دربار کې قبولي منظوري کړي مونږ له په عمل راکړي
اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله.